د الله رسول فرمایي سبعة یظلهم الله یوم القیامه تحت ظل عرشه لا ظل الا ظله. وکسان الله د خپل عرش تر سایه لاندې نیسي تر هغه سایه چې ما سوا د عرش تر سایه بل سایه نسته او ډیره سخت زیاته ګرمي ده. هغه کم خلک دی امام عادل، هغه امام د هغه حکمران چې عادلناک وي او هغه ځوان د چې د الله په عبادت باندې شروع کړي وي خپل زندگی، او هغه انسان ده چې زړه د مسجد پورې تړلی وي، او بل دو هغه کسان دي چې د الله په خاطر باندې سره یو ځای سي، د الله په د مینې او د محبت په خاطر، او د الله د مینې او د محبت په خاطر بیرته سره جدا سي. ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عینا، بل هغه انسان ته چې د الله ذکر وکي تر سترګو یې اوښکې راوبهیږي تنهایي کې. یو خو د خلکو په منځ کې هغه هم معتبره ده چې ریا نه مقصود، یو تنها وي خالي وي هېڅوک هم نه وي. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم الشمال، بل هغه انسان د چې صدقه خیرات کوي پر استلاس ورکړ کوي په چپلاس نه کوي، خبر نه ور باندې پر استلاس خیرات کوي په چپلاس نه. او اوس د اوسې زمانه اکثره خیراتونه د ریا ډک دي. که څوک خیرات ورکوي ته تصویرانو کې بعضې وخت راځي یو سړی یو کیله چاته ورکړي بس په څنګ کې ورسره ولاړې کیله یې نیولې کړه چې واکس ونیسي، یو دانه بسکوټ چې ورکي هم په څنګ کې ورسره ودرېږي کړه چا کسې وار 500 روپۍ ورکي هم یې په څنګ کې هغه کس ورسره واخلي. یعنې دا معلوموي خلکو ته چې زه خلکو ته داسې شان ورکوم. دا پټ کا که ته د دې نیت دپاره کوې چې خلک راوبولې، خلک آماده کې، خلک چې د ملایانو په تقریرونو آماده کېږي، نو ستا په د یو بسکوټ چې ده ته په لاس ورکوي هغه کس یاخې په دې ملاک آماده کړي. نو هغه قصه خو مې اورېدلې ده وایي چې په هغه باندې اودس نه سو مات، په دې خو بیخي ولاکه ستا اودس مات او ستا اودس بیخي ولاکه مات سي. نو فلهذا دغه څیزونه دا د ریا څخه ډک دي. په دا رمضان کې بعضې خلک، اکثره ښه خلک هم ستا خیریه بنسټونه والا دي، کم خلک چې هغه د الله د رضا دپاره کوي، او ډېر خلک داسې ده چې د نوم د ریا دپاره هم کوي، د ځان د مشهورېدو دپاره. نو دا خو به آخرت کې ته حصه خو نسته، په دنیا کې که څه شهرت مهرت ورته میلاو سو. او بل ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، او بل هغه زنانه چې حسن او جمال لري دی و ځان طرف ته راوبولي او دی انکار وکړي. دغه وکسان د الله تر عرش تر سایه لاندې دی په هغه ورځ چې د الله جل جلاله د عرش تر سایه ما سوى بل په ټوله دنیا او ما فيها او په آخرت کې سایه مایه نسته.